سلامونه وخت مو په خیر پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن دوشنبه د لړم 26مه نیټه ده چې د 2015 کال د نومبر له 18مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. سوداګرو د پاکستان سره د سوداګرۍ بندولو پریکړه د ملي ګټو په ګټه وبلله. سږکال د کندهار د انارو په صادراتو کې 32 سلنه زیاتوالی راغلی. د کندوز ولایت په مرکز کې د اویا چپاندازانو ترمنځ د وزلوبې د ورځنۍ سیالۍ پای ته ورسېدې. او سهیل افریدی د پاکستان پوځ د ترهګرو په پلمه بې ګناه کسان وژني. اوس هم بشپړ خبرونه. سوداګرو د پاکستان سره د سوداګرۍ بندولو پریکړې د ملي ګټو په ګټه وبلله. د هیواد ګڼ شمېر سوداګرو او عامو خلکو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د هغې پریکړې هرکلی کړی چې له پاکستان سره ټولې سوداګریزې اړیکې له قوي ضمانت پرته بندي کړي. دوی وایي دا اقدام د هیواد ملي ګټو، خپلواکۍ او د سوداګرو د خوندیتوب لپاره مهم دی. په ټولنیزو شبکو کې ګڼ شمېر هیوادوالو ویلي چې د پاکستان سره د بدیلو لارو د پراختیا هڅې به د افغانستان اقتصاد ته د دوامداره پرمختګ زمینه برابره کړي. دوی وایي پاکستان هر کال په افغانستان کې د محصولاتو د رسیدو سره سم دروازې تړلي او سیاسي موضوعات له سوداګرۍ سره یوځای کوي. سږکال د هند انارو په صادراتو کې 32 سلنه زیاتوالی راغلی. د کندهار د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست ویلي چې سږکال له دې ولایت څخه د انارو صادرات د تیر کال په پرتله 32 سلنه زیات شوي دي. د یاد ریاست د معلوماتو له مخې روان کال نږدې 32,000 ټنه انار بهرني هیوادونو ته صادر شوي، په داسې حال کې چې تیر کال د کچه یوازې 2,000 ټنه وه. مسؤلین زیاتوي چې د کندهار د انارو ډیره برخه مالیزیا، ازبکستان او روسیې ته صادر شوې ده. په کندهار کې د انارو تر ټولو ډیر باغونه په ارغنداب ولسوالۍ کې دي، خو په معروف ارغستان، میوند، پنجوایي او ځینو نورو ولسوالیو کې هم باغونه شته دي. د کندوز ولایت په مرکز کې د اویا چپاندازانو ترمنځ د وزلوبې د ورځنۍ سیالۍ پای ته ورسېدې. د کندوز ولایت د بدني روزنې ورزش ریاست د وزلوبې فدراسیون په ګډه همکارۍ د کندوز ښار وړاندې د وزلوبې لوبغالي کې د هیواد د شمال ختیځ زون په کچه د شاوخوا اویا چپاندازانو ترمنځ د ورځنۍ وزلوبې سیالۍ ترسره شوې. په دغه سیالیو کې لومړی اخرالله سیدال پهلوان د رئیس ولی پاس ترلاسه کړ او دویم اخرالله د عبدالله پهلوان د رئیس خال محمد ولیزاده پاس خپل کړ او په پای کې دواړه د ډالیو مستحق وګرځول شول. د یادو سیالیو هدف د راتلونکو ملي وزلوبو سیالیو لپاره د چپاندازانو چمتو کول او د کندوز ولایت خلکو ته یوه سالمه تفریحي فضا برابرول و. او وروستی خبر دا چې سهیل افریدی د پاکستان پوځ د ترهګرو په پلمه بې ګناه کسان وژني. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدي یو ځل بیا د پاکستان پوځ پر عملیاتو نیوکه کړې ده او ویلي دي چې پوځ د ترهګرو تر نوم لاندې بې ګناه پښتانه وژني او جنگي جرمونه ترسره کوي. نوموړي پرون د دیر په یوه ولسي غونډه کې څرګنده کړې چې په تیرا کې د پوځ لخوا وژل شوي 21 کسان یو هم وسلوال نه وو. افریدي له پوځ څخه غوښتي چې د خلکو د ځورولو لړۍ پای ته ورسوي او په ټینګار ویلي تاسو زور زیاتی کوئ، تاسو په لوی لاس زما د خلکو وینه تویوئ. دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لوی الله ومل شه.